کابل ته د هندي چارواکو راتګ او طالب مشرانو سره مهم ملاقاتونه پر پاکستانیانو بیا اور بل کړی. دا چې څنګه نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستانیان چې خپل هندوانو ته د اړیکو ښه کولو زارۍ کوي، مګر بیا هم هندیان ورته واښه هم نه اچوي. خو که افغان چارواکي بیا هندیانو سره ملاقات وکړي نو اور پرې بل شي، ځکه پاکستان په دې فکر کې و چې د افغانستان بهرنی سیاست به د دوی تر کنټرول لاندې وي. خو دا ارمان یې تش خوب پاتې شو. تازه خبر دا دی چې د ملي دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد پرون پر خپل کاري دفتر کې د هند له وپلاوي سره چې مشري د هند د بهرنی چارو وزارت د PAI چارو مرستیال GP سنګ کوله ولیدل او خبرې وکړې. په دې لیدنه کې دواړو خواو د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره په ځانګړي ډول د بشر دوستانه همکارۍ، نظامي چارو او نورو اړینو مسایلو په اړه د ګډې همکارۍ ټینګار وکړ او د افغانستان او هند ترمنځ د لا زیاتو تعاملاتو د پیاوړتیا لپاره خپله علاقه څرګنده کړه. بلخوا طالبان وایي د هند ځانګړي استازي GP سنګ د امیر خان متقي سره په لیدنه کې ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د چابهار بندر په اړه د سیمې د هیوادونو افغانستان او هند ترمنځ خبرې اترې وشي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت مرستیال بیان حافظ ضیاء احمد د پنجشنبې په ورځ پر خپله ایکس باندې لیکلي د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقي د هند د ځانګړي استازي GP سنګ سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او د خلکو ترمنځ د تګ راتګ په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت وايي تمه لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې به پرمختګ راشي. حافظ ضیاء احمد لیکلي چې متقي د هند له ځانګړي استازي څخه د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره افغان وګړو او په ځانګړي توګه سوداګرو ته د هند د ویزو د ورکولو په برخه کې د اسانتیا غوښتنه کړې. مرستیال بیان د هند ځانګړي استازي له قبله لیکلي چې GP سنګ د هند او افغانستان ترمنځ د اړیکو پراختیا مهمه بللې او ټینګار کړی چې په نږدې راتلونکي کې به د چابهار بندر په اړه د سیمې د هیوادونو افغانستان او هند تخنیکی پلاو ترمنځ خبرې اترې وشي. ښاغلي GP سنګ ژمنه کړې چې افغانانو ته د هند د ویزو په برخه کې به اسانتیاوې لا زیاتې شي. شنونکي بیا وایي هند سره د طالبانو دا ډول ملاقاتونه د افغانستان په ګټه دي او کابل ته د هندیانو راتګ دا معنا ورکوي چې طالبان نور د پاکستان په شیطاني لوبو پوه شوي او فرمایشونه نه مني. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.